السلام علیکم. د خدمت خیره بنسټ محترمه مسؤلینو ته الله تعالی دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ او د تاسې مرستې او کومکونه دي الحمدلله چې له بېوزلو خلکو سره کېږي د قره باغ په ولسوالۍ کې. نو له هغې جملې څخه یو ورور همدغه داسې تاسې ته به ځان معرفي کړي او ده ته همدغه تقریبا شپږ کلمه خوراکي مواد ورکړل شول چې له هغې جملې کې اوړه، وریځې، شیریني، غوړي، بوره او چای ده. نو ته خپل ځان معرفي کړه، نوم دې څه شی و؟ ښه، د کوم ځای ده؟ ښه. او تاسې نور مشکلات څوک تکلیف مریضي؟ مریضي خو ما خپل د کور والا دي چې د زور تکلیف یې ده. هو بس څه پرته ښه و د ولادېدا نه ښه. او نور مشکل هم دغه دي چې ځان شی ولاکه د بېګا ولاکه دغسې وي. ښه ښه، بس صحیح ده. انشاءالله دغه شپږ کلمه مواد خو تاسو ته ورسېدل. صحیح ده، بس صحیح ده. همدغه خلکو ته دعاګانې کوئ چې دا چا له تاسو سره مرسته کړې ده. صحیح ده، صحیح ده. انشاءالله بس په آینده کې به بیا انشاءالله له تاسو سره که د الله رضا او مرستې کېږي. صحیح ده. زه قدرمنو، دا دی یو بل بېوزله مور چې تاسو ته به خپل ځان معرفي کړي او هغې ته هم دغه شپږ کلمه خوراکي مواد چې له هغې جملې اوړه، غوړي، شیریني، بوره، چای او وریځې شامل دي. نو دا دې مورکۍ ته وسپارل شول چې دا هم څوک د ګټې وټې نه لري او دا به خپل ځان تاسو ته معرفي کړي. مورې نوم دې څه شی ده؟ ښه، د کوم ځای؟ ښه، خیر اوسې. څوک لرې د ګټې وټې که نسته څوک؟ ښه، هېڅوک هم نسته، بس تناب یې سرپرسته. کوچنیان هم در سره دي؟ ښه، لورانې دي؟ ښه، هېڅوک هم نه لرئ؟ ښه، صحیح ده، صحیح ده. ښه هو رښتیا همسایه پراته یاست. صحیح ده. دغه خوراکي مواد خو انشاءالله تاسو ته ورسېدل که نه؟ بس دعاګانې هغو خلکو ته کوئ. صحیح ده، صحیح ده. زه الله دې سلامت خیر اوسه. له ژمنې سره سم بل ورور هم چې یو سپین ږیری او بېوزله ورور ده، هغه به خپل ځان تاسو ته معرفي کړي او له هغه سره هم الحمدلله نن ورځ دا د شپږ کلمو خوراکي موادو مرسته د خدمت خیره بنسټ له طرفه وسوله. حاجي بابا نوم دې څه شی ده؟ محمد امین. د پلار نوم دی؟ ښه، د کوم ځای یې؟ ښه. نو تاسې خپل حالت څنګه د وضع مو څنګه ده؟ حالت خو داسې تړون دغه د کلي ګورم خو ښه بیا مې ورسره عملیات کړي ده. څا ته ولیدم دا لاس مې مات شو. ښه اوس هغه ګورم په ویسم ښه او ځمکه هم نه لرم. ښه زموږ فقط یوه مې لور ده، یو مې کوچنی زوی ده چې نه ځمکه لرم نه پټی لرم، یو شی هم نه لرم. ښه، صحیح ده. نو دغه شپږ کلمه خوراکي مواد چې د خدمت خیره بنسټ له خوا له تاسو سره مرسته شوې دا تاسو ته تسلیم شو. صحیح ده وروره؟ صحیح ده. بس دعاګانې ورته کوئ، دعاګانې کوئ ورته. وایي لا امین کړي، لا امین کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخکې خپلو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. قدرمنو، دغه ملګری داسې دغه شپږو نفرو جملو نه پاته و، اوس راغی او دی به خپل ځان هم معرفي کړي او د خپل مشکلات به هم درته ووایي. ګرانه، تا کور چیرې ده؟ زما کور په نیتخان کې ده. تعلیمېږم، د زړه تکلیف لرم، نور هېڅوک هم نه لرم ځکه چې خپله د کار سړی یم. ښه، نو د دې کور به داسې زما سره دغه مرسته وکړله. الله تعالی د دوی سره ښه وکړي. موږ ډېر چې خوشحاله یو. خدای تعالی دې نورو خلکو ته دغسې د ده ورکړي چې کومک له خلکو سره. او دا د خیریه بنسټ له طرفه ده. ښه، نو بس الله دې دوی ته اجر ورکړي او انشاءالله په آینده کې به که د الله خوښه وه پوه شوې نو بیا به موږ همدغه کومک جاري د سره ساتو. ضرورت لرو ډېر اوس د یووالي او ټولنې وخت دی.